خار کې را دغه ورځ یو خان وی ته چې مړ شې څوک به جنازې له دې نه راځي دا ته څه وې مال چې زه مړ شم او تاسو زما جنازې له راغلی په خدای قسم کما خدای وبخي ځکه چې کوم قبر پلیت ولاړي په قبر رحمت نه وري ما تاسو یې پلیت دا خبرې ډېله کوم چې مال تا زمر شم چې رانه شي چلته ما پکې پړی واچوي په ډېران مې راکړه یو کوټې وکنئ پکې مې وغورځوي که لس لکه خلق زما جنازې له راشي او زما د خدای معامله ښه نه وي خلک څه کولی شي کولی شي خبره خو زما او زما د خدای ده زما او زما د خدای معامله ټیک وه هېڅوک نه و هېڅ یو سړی دی په قبر کې دا ویاوجي زامنو ته وایي چې زه مړ شم ما وسوځوئ او دا ایره مې په هوا کې والوځوئ چې اډو خدای ته پیش نه حدیث کې راځي زامنو دا چلو خدای را مرکب که ځان ته پیش کو چې دا وصیت ته ولې کړو وی یا الله ستا د یاري چې په قبر کې دا کیسې دي الله وی چې ته مانه دومره یارېدې زه مې بخلي نه به مې جنازه تاسو په ایمان وایې تاسو له جنازې درځي حکم درنه یو نه تپوس جنازې درځي په دې کائنات کې یو شی بې غرضه نه دی د هر شي غرض او موضوع وي که نه چې د جنازې هم غرض دی تاسو په ایمان وایئ د جنازې غرض پېژنئ لیکلی دی وی ابای مې لیونی څه په تورجني باټینګر وایي دا زه څه لګیا یم د خدای بندګانو ولیمه څه شی دی ولیمې کوم ځای دي ولیمې قصې نشته دې خوا وګوره ولیمه موت او حیات دوه څیزه دي یوه پیسه د مسلمان په مړي نه لګي یو پیسه کپنې خپلې جامې کوتی به ورته وکني د کلي خلق عزیزان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه وخت کې وفات کېده صحابه ورته ووی چې یا رسول الله تا نه رستو به زمونږ نظام زندگی څه مونږ به څه کوو هغې ورته وفرمایل ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنت اے صحابو دوه څیزونه مې درته پریښي دي یو د خدای قرآن او بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو چرې به نه ګمراه کېږئ او همیشه به د الله د رحمت د سوري لاندې وي او که تاسو قرآن او حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي یو ورځې نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل یئ بلې نه به بلې له ذلیل دا آخرینه وصیتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن کریم دا قانون دی د مسلمان د ژوند دا قانون دی چې ستا د زندګۍ ټولې فیصلې چې دي هغه په دې کتاب کې او که د دې په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله بل کتاب له یوړه نو تا دې قرآن سره ظلم وکړه که د الله د نظام په موجودګۍ کې تا د زندګۍ فیصله د پیرنګي قانون له یوړه نو تا خدای سره ظلم وکړو نو نن د خپل ملک ټوله دنیا وګورئ هره ورځ دا قوم الله سره ظلم کوي جناب محمد رسول الله سره ظلم کوي او قرآن سره ظلم نو چې د کوم قوم د قوم نظام ټول دای چې هغه خدای سره ظلم کوي رسول سره ظلم کوي قرآن سره ظلم کوي وای په ایمان د مرګ نه وروسته دا قرآن به دې قوم دپاره شپارس کوونکی وي اوس بله خبره ده که ضیاءالله کم مړ شو 40 ورځې به په دې ریډیو کې ورپسې قرآن ویلی کي که نه جي او فاتحه خواني به کېږي او خلک به په قبر ګلونه چړاوئ جي
لیکن تاسو په ایمان وایي لس کاله دا ټول قوم په تیاره کې اوساتلو او ورته وی چې دغه د اسلام لمه پای لګولې دي دی خو نه را روان دي دی خو نه را روان دي تاسو خیال را اجدان قرآن نن ستا په ملک قسمیه درته وایم چې دومره شرمېدلې ستا په ملک یو کتاب نشتا لکه چې په پاکستان کې قرآن شرمېدلې که ته وایې چې ما خو زه خو یې سپوم زه خو یې موچي کوم زه خو بې اودسه ورته لاس نه لګوم نو قرآن دنیا ته سپولو لا یا موچي کولو لا نه دی راغلی تاسو د پیرپائی خلق به په نوخار دی ته څه کلی وایي زاخیلو خلق ستاسو عدالت نوخار دی ټیک ده نوخار کې به مو مقدمه هم کړي 302 به مو هم کړي 107 به مو هم کړي دیوانی قصې به مو هم کړي چې مجسټریټ تا 107 151 کې ضمانت واوري یا درته آرډر وکړي چې جیل ته واستوي او مجسټریټ سره د پیرنګي جوړ کړي قانون پروتي او ته په ورمنډه کې او سپه سینې سره لګي او سپه سینې سره مجسټریټ دوی دا څه کوي وی جزه د دې قانون ډیر عزت کوم اب درته وي بچي خبر اوره دا په سپولو مپول نه کیږي تا دا کار ولې کولو چې د دې قانون په ضد کې رالي نو مجسټریټ به تا په سپولو معاف کی ششنجت چې د 500 حکم در باندې وکي او تو ورمنډه کې او تعزیرات هند یا تعزیرات پاکستان راواله او سپه او سترګو پورې مګي او جج درته جدا ولي وی جزه د دې قانون ډیر قدر کوم کزه په معاف شم اب ورته بچیا دا قانون دې د پاره نه دی چې ته سب کې دا دل ده چې د دې د دفو نه ځان لره ساته کله دې په ضد کې رااله نو په سپول به بیا نه معاف کی تاسو پوه شئ په قرآن کریم قانون دی اوس داسې چا ویلي دي چې د دې په ضد کې اوج رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه ته وې یا فاطمه صلینی ما شئت اے فاطمه دنیا کې د کسکاری ما ته وایي چې وېکم خو بچیا یو نصیحت مې واورا چې د قرآن د دفو نه ځان بچ ساته که ته په قیامت کې قرآن راونی وې نو زه به دې خلاصولی نه یعنی پیغمبر خپل لور ته وایي که ته په قیامت کې قرآن راونی وې زه به دې خلاصولی نه شم تا او ما چې په قیامت کې قرآن راونی سي خلاصوي به م څوک بله واورئ ستاسو د کلي تاڼه ده کوم ځای نوخار په دې کلي کې سوک سپېړه وشوه سړی په چاکو ووالو په اوبو جګړه وشوه او صاحبه سوزکی دې واغستو چې زم راپورټ پې کوم د نوخار په تاڼه کې د پیرنګي قانون پروت دی او د هغه تاڼې مشر سچو د پاکستان د حکومت سړی دی ستا په کلي کې تاڼه جماعت دی قرآن پکې قانون پروت دی ایسے چوئے ملا دے د خدای تاڼه او د خدای قانون موجود دی او تا د پیرنګي تاڼې او د پیرنګي قانون ته منډه کړه راپورټ لا او د خدای تاڼه او د خدای قانون دې پرېښو تا به مرګ نه رسته په دې قرآن خدای بخي دې ته سوچ کوئ اعتقادي طور مونږ تباہی مونږ غرق کی دا قرآن سره ټوکې نه دي نور څه شی دی د قرآن بے حرمتی او قرآن سره ظلم نه دی نور څه شی دی چې قرآن غوندې قانون پروت دی او ته د پیرنګي قانون ته منډې وهې او فیصله د پیرنګي په قانون کې تاسو وګورئ ستاسو د ځمکو څومره تنازع چې دي دیوانی کیسونه په عدالت کې روان دي دیوانی کیس لاډ می کاله پیرنګي جوړ کړو او یو یو کیس 1414 کاله چلی دیوانی دې د پاره درته جوړه کړې وه چې لږ ځمکه ګټې چې ټکوره دې لنډ شي
کور دی وران شي او د ښځې جامې والا خرڅې کړي. دا دې دپاره دي. څوک وایي چې د ملک نه پیرنګیان تلي دي؟ که پیرنګی تلی دی پر کټۍ پرېښي دي. که مېمانې لاړې د مېمانو جاروکخې دلته مېمانې شوي دي. پیرنګی خو تلی نه دی. که پیرنګی تاسو تلی تصور کړی وی نو نن به ستا د ملک قانون هغه قانون وی چې کوم ته خو غلام یې. تا تر اوسه پورې دا محسوس کړی نه ده چې تا آزاد یې، ځکه چې ستا د ملک قانون ستا نه دی. همغسې د پیرنګي قانون. اول ته د تاج برطانیه لاندې وې، اوس ته د تاج امریکا لاندې. یہی که نه؟ امریکا زمونږ ماما دی. تاسو وګورئ چې ستا په دې ملک یو نشه ده هیروین ورته. د کلونو نه دا لعنت را روان دی. اپین دی او چرس دی او ګرده ده او دا ګن دی. چا څه نه وي چې امریکا پې اوس خفه کېدل شروع شوي دي، ستا په ملک کې سال شروع دی. ما نه تپوس شو چې مولانا صاحب دا ګندب کې سری مری مړ شو، مال خبره دا ده چې دا به اله زه وایم چې ما قاضي کوي، ما قاضي کوي، بیا دا کیس ما ته پیش کوي، ته وګوره چې زه څنګه فیصله کوم. ویل ما خو هم پې غلی غوندې پوه کړه، مال خبره وه که دا سړي تاسو په دې وجلی وی چې خدای په نیز دا نشې جرم دی نو بیا هم ډېر ښه کړي، او که دا سړي تاسو په دې وجلي چې امریکا پې خفه کېږي نو د دې به جواب ورکوئ. ما په خبره پوهېږئ؟ که زه دې په دې مړ کړم چې زه د خدای مجرم یم، لکه په چین کې اپینیان په جاز کې کېنول او د اسمان نه یې راوغورځول چې دا مردار دي، چې دا ورک نه دا ملک نه ټیکي. که دغسې چلم کړی وی ډېر هم ښه کړي. که اوس امریکا پې خفه کېده او تاسو سړي مړه کړه. بل دا چې خدای دپاره دې زه وجلی وی او په ما دې هر څه بند کړی وی فکر نه و. او که نه امریکې نو هغه امریکې چې څه در کړي خو لږ مونږ له هم راکه که نه. हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरतीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. اوس ډېره خبره ده چې زه ملا یم نو ساده یم، زه په دې تېرو ځم چې وګوره د ملک زمونږ صدر صاحب وایي چې الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الحمدلله رب العالمین. نو زه اوس دومره سوچ نه کوم چې دې قرآن ته وګوره هغه کلمه هم غلطه وویله. خیال دې راغی؟ نو مونږه په دې تېروزو همیشه دا خانان او نوابان او سرمایهدار او جایگیرداران. ما هغه ورځې د ښار جلسه کې ویلي چې که غریب ملازم د لاسه زیاتی وشو وجه یې معلومه کوي چې دا ولې. که زما وس ورسي د ادنا ملازم چې چپړاسي دی تنخواه به 2000 روپۍ هله به کار کوي. نو مانا سرکاري طور تپوس شو چې ادنا ملازم 2000 روپۍ ته به پوره کوې د کم ځای نه. مال چل راتلو نو ځکه مې دا خبره کوله. د پاکستان سنډاګان، د پاکستان ښځې چې دا ترکۍ اسپې دي، د شاهانو اخراجات به کم او د غریب به زیات کم. ته ګوره چې بیا پوره کېږي که نه پوره. تا خیال راغی؟ د شاهانو اخراجات دا به کم کړه. ستا ښځه ده په کور کې به ناست دی، بار به نه وځي. ستا د ښځې څه کار دی چې باړې لځي؟ ستا د ښځې څه کار دی چې صدر کې صدر روډ باندې ګرځي، نوخار کې مال روډ باندې ګرځي؟ ولې به ګرځي؟ د دې د خپو کې به پړي اچوم په سړکو به یې راکاږم. دوه ښځې په خپو کې پړي اچوم په سړک کې راکاږم. ته وګوره چې ما نه ښځه بار راوځي. بیا اوس خو پنځو اجراګانو اتفاق کړی وی، ټول خلک غلی کوي، دا مونږ څه بلا والي. یو څلور جوارو کې پټ ناستي او یو لار کې ولاړ. چېرته یو خروالا پې راغلی دی
کولالو لوخي خرڅ کړي اجرا ورته په خپل انداز کې وایي چې کولال ما مونږ غلی ولار شو کو که صدر سره هغه چې کتري جو دا خو اجرا دی الله تا ور سره چې دا د وخت پیس کې پیواله دا منډي کړی دی او نور اجراګانو ته आवाज کړي خور را پاسې وی پیجندو اغلا نشو کوله تاسو پیجندلې دې خزو ته سړی نه کته سړی وې ته ناشته موټر کې ماشوم قلاره او خزه د پردو دکاندارانو سره انګت یې دا شرمېدل عمل پدې کې مونږ اسلام 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 را روان دي او شریعت بل پکې پیش ته شریعت بل چاته پیش کړي والکان چرته اورېدلې به مې اوس پمفلټ غونډه شای شي شریعت بل پیش کړي د خطو کوي چاله پیش کړي دا لا بیل شرمول دي په بو کې سترګې غړې چاته پیش کړي اسمبلی ټوله مسلمانان دي صدر مسلمان دی وزیر اعظم مسلمان دی کابینه مسلمان ده نو شریعت بل دې پیش کړي چاته کا پس خور دی په حلاله سورج په دې ټیلا ورکه دې ملک لا شریعت بل پیش کړي چاته پیش کړي زب شریعت بل پیش کوم او ما سره به منبر ومن منی والله چې زما د لاس فوټو به وګورئ چې د دې غدارانو په مرای کې به مې اچولي او د سپي غوندې به د اسمبلی نه بار راکا شریعت بل پیش کړي شریعت بل چاته پیش کړي صدر اسلام غواړي وزیر اعظم اسلام غواړي اسمبلی ټوله اسلام غواړي نو بل پیش کړي چاته دی امریکای ته پیش کړي که برطانیې ته پیش کړي صدر کورن څنګه موږ نه مخکې چغې وایي هغه موږ نه مخکې چغې وایي چې اسلام 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 هغه موږ نه مخکې چغې وایي موږ لا پیدا هم نه و چې هغه چغې والي نو بیا بل چاته پیش کړي نو عزیزانو وَيَا إِلَٰهِ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری اے اللہ ویدہ سادہ دنیا کم طرف تلاڑشی بادشاہان پہ بادشاہ کے غداران دی او درویشان پہ درویشی کے غداران دی بیا زویم دعا بوکو چې د ملک خدای پاک اسلامی نظام را که زه دعا وکم زه حق بجانب یم ځکه چې زما وس کې نه دي تاسو دعا وکئ تاسو حق بجانب یې د ملک اسمبلی او د ملک صدر مملکت دعا کول چې په ملک اسلامی نظام راشي دا څه معنا لري د دې داسې مثال دی دا کټوره ترا کړه ګلاس دا اوبه دي ما لاس کې نیولې دي او زه هم یا الله برکه یا الله برکه یا الله تاسو به څه وایئ چې ومولا کور دی وران شي خو لاس کې دی اوبه ډک ګلاس نیولې وې څکه که نه داسې به وایي که نه یا الله برکه یا الله خدای یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نو چې دا ښځې ترې ډېرې تنګې به شوې مالکه به ترې تنګه شوې بیا په فټ ټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي په فټ ټیمو د بجای څه شي اوبه نشته په میلونو کې نه ښکاري او زه وایم چې یا الله اوبه راکړه اوبه راکړه تاسو به م وایئ چې یاره ټیک وایي اوبه نشته او دا ما لاس کې نیولې دي او زه یم یا الله اوبه راکړه یا الله اوبه راکړه زه به تاسو ته څه ښکارم مارشل لا آرډیننس چې په یو سیکنډ کې په ټول ملک حاوي کېدی شي قرآن آرډیننس په یو سیکنډ کې په ټول ملک نشي حاوي کېدی مارشل لا چې په ملک یو د جبر او د ظلم نظام وي هغې سره خو د پاکستان خلق چلیدی شي او قرآن آرډیننس چې د رحمت او د الله د فضل نظام دی هغې سره د پاکستان خلق نشي چلیدی
ستا ملک وګوره ټول ملک غل دی، ټول ملک ډاکو دی. زم غلم، تم غلی، زه په خپل رنگ کې غلم، ته په خپل رنگ کې غلی. زه غلم، ته مړ شوې، ما ته 14 سنې پته ده چې په خدای مې دې قسمي کتا ته د جنت بوی خورې و. پلار دې مړ دی، هغه کور روان دی. جنت کوم ځای دی؟ جنتونه شته وینې یې. دا وګوره مخامخ ټرالۍ چې ولاړه ده، دا ټرالۍ ولاړه ده. دې ټرالۍ کې چې کوم مخکې ټریکټر تړلی، ټوله ورځ شګې چلول، سرې چلول، کاڼي چلول، خالي بېګاله غټه غوښه او یو روټۍ پیدا کړي. کوي که نه کوي؟ ټوله ورځ کې بیړه دې غر کشي، یو روټۍ او غټه غوښه پیدا کړي. بیا په ټوله شپه ورځ کې دي 1 غنټه خدای له نه ده ورکړي، جنت غوندې کور به پې څنګه ګټي؟ د دنیا کور دې د خټو وګوره، بیړي دې غر که شوه، تر اوسه دې د خټو کور جوړ نه کړ. خدای له دې 1 غنټه نه ده ورکړي، په جنت کې به هغه کور څنګه حاصلې چې د چا 1 کمره به د ملغلرې وي او پلنوالی به 80 میله وي. ټوکي نو زه ته مړ شوې، استاجي څنګه چلو کو او کپړ راوړه، څومره جي 40 ګزه، نو ته مړ نه 40 ګزه. هلکه دا خو یو ګز دوه زیات ښه دی، مړی دی چې کار استاد. نور سوجي هله نور جي صابون او عود راوړه چې ورته به لوګی کوه چې لمبوي، ستن تار، صابون لکس راکړه چې خطې پاک شي. هلکه 40 ګزه کفن څه مطلب شو؟ ولې د مړي 40 ګزه کفن لګي؟ هلکه د مړي غواړو کفن شته نه، د مړي کفن ویلبسا مشکین زلف یار ما، البسا مشکین زلف یار ما، چونکہ ما دزد مو زنجیر ما. وی زما د یار زلف خود مشکو د عنبرو پشانی دی، و زورتا غلی ما د پاره بتی زنجیرونه جوړ. ته غلی د یار زلفو کې کمی نشته، خو ته غلی دا زلف به زنجیري او ته به پې تړلی. 40 ګزه کفن پکې د کومه را؟ دا خپل کمیس پرتوک، خپل څادر، دا کفن. خبره خلاصه. اوس ما ته وایي چې یاره نو تا ولې دا چلو کو؟ نو زړه کې خیال کومه چې د دې قوم نور کم معامله ټیک ده چې اوسې کفن سنت کې پرېږده چې د چا خوار غریب کار کې وشي بلا توره ورپسې. تاسو خیال راکړئ. نو عرض مې دا دی چې دې ته سوچ کوئ عزیزان. بیا دې خو وګوره، زه تا دپاره هیلې کوم، ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چا ما چې کم ما ته معلوم نه نو خو ظن المؤمنین خیرا کې به راشي. ټیک شو جي. که ما ته دا پلیت معلوم دی چې د موره پیدا دی، دا د سړي زوی شوی نه دی، چې د موره پیدا دی او د سړي زوی شوی اډو نه دی. او زه هم ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چې یاره ده به اکثر احکامونه ادا کړي. انا لله. الټه په ما به خدای لعنت نه وایي چې ومولا خدا دې ټپه شه نو تا ته معلوم نه و، دا درته معلوم نه و. د نیک ګمان خو به په هغه چا کې چې درته معلوم نه چې د موره پیدا او تر مرګه پورې تا لیده او ته اوس وایې چې ښایېږي د شانه د نو عزیزانو مونږ ټول په تیاره کې پراته یو. تصور ونه کوئ د مرګ نه وروستو چې ستاسو قبر به ښه شي، ستاسو آخرت به ښه شي، یا تاسو به جنت ته ځئ. نه یو لیونی راغلی ما ته ویل بجلیګر ملا ته مالا ویله ته چا لوی لوی چغې وهي؟ مال زه یم. ویل غلی کېنه، جنت مې ټوکړې ټوکړې کو، جنتونه نشته.
او په دوزخ کې مې خصي خواله دي خلق تیاروا او را لېږای او زه به ویل په وره کې ولاړ او جنتونه کوم ځای جنت ته ګوره او دوی ته ګوره اوس موږ وایو دعا وکړي چې خدای پاکه خان مړ دی چې اته واړه جنت ور کله خیال کړی مونږ خان لا اته واړه جنت ور بیا سپېره چې مړي که نه دا خوار شیخ چېرته مور مړی پلار مړی د خدای سپېره دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي ګرمي ده دوا وکړي او چې سرب مړي داسې غټ سنډا را پرېوتې د هغه د جنازې له هم دا سربه راغلي ستاسو په دې علاقه کې یو غټ مړی شوی او ما په یو تقریر کړی 40 ورځې ټول خلک چون کېده 40 جنت بیا دعا وکړي چې خدای اته واړه جنت ته خدای دله بوی نه ښایي چې اته واړه دله ورکړي مونږ به کم خوازو دا اوس عقل دی اصل هم زمونږ عقل بالکل محوه شوی دی په خدای قسم دیکھو وګورئ اته واړه جنت په ځای پرېږده او یو جنت هم په ځای کېږده راشه سبق زده که د عمر فاروق د ایمان نه چې مړ کېدل نو خدای ته التجا کی چې پروردگارا لا لی ولا علی اے پروردگارا ما چې په دنیا کې څه نیکۍ کړې دي خدای استاد پیغمبر د پاره مې چې څه قربانۍ کړې دي اے الله د دې په بدل کې څه شی نه غواړم خو چې ما ته څه ونه وایې چې خالی پرې مې دی او راته څه ونه وی جنتونه نه غواړم خالی چې ما ته څه ونه وی تا درې ورځې شیخي وکړې په 4مه ورځ د جبرائیل علیه السلام په تمه دغه کې مې چراټ کې ومزنو اذان مې کولو چېرته خدای اول ما پرتوک دا ګیټای به پټاوه یو شیخ را منډه ویل اذان ونه شو مال ولې ویل ګیټای دې پټاوه ګیټای مې پټاوه اذان دا مسله ده راځو که نه ته نه پوهېږې په دغه ځای کې مې وویلو داسې لړه مې مال واوره که دې بیا کړنچ کړی و که نه په دې د اوبو ډیګی کې به دې وایي دغه ونه شو اذان تاسو ما ته معلوم نه یې چې ما د اضیفې نه ما وباسه 9 زره مې په جیب کې واچوه په لوڼو پیسې څوک کوي لوڼې څوک خرڅوي دا اسلام صرف په د 3 ګوتې سنتو کې و تسپو کې را بس نو اسلام معنا ده د دې چې د زندګۍ ټولې فیصلې به په قرآن کې کم قوم چې د زندګۍ فیصلې په قرآن نه کولې هغه قوم د قوم ته به خدای ښه ورځ نه په پاکستان کې که تاسو ښې ورځې ولیدې او مرم نو راشي په قبر مې متیازې وکړي 40 کاله د پاکستان حکومتونه وګوره 40 کاله هر یو چې کوش شوی نو خدای په شرمونو شرمولی کړی دی که نه دی کړی هر یو شرمېدلی کوش شوی دی دم 10 کاله په اسلام پورې ډرامې وکړي د ده به هم تماشه کوئ چې دی خدای کمې شرمولو له ساتلی مونږ وقتی طور چې قوم په دوکه کې ساتو په دې ګیره او په دې ایمان او په دې ملاتوب زمونږ انجام بڅي په خدای قسم په خدای قسم یو بزرگ دی 103 کاله عمر دی 103 کاله اوس 3 میاشتې وشوې چې وفات شو هغه ته دا علم و چې په قبر کې به د مړي حال معلومول ما ورته ویل ما ته یو مړی وښایه ویل راځه چې هدیرې ته روان کړم ما ته یو خبره واوره په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې زه یې درته وښیم او ستاړه پې خوشحال شي وی دا ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوڅېږي لږ نو که دې ولیده ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي بس ترې وتښتېدم مالنې ګوره او ایمان مې راغی چې پیغمبر ویلی دي چې د بېدینه خلقو قبر
د مرګ نه وروسته د اور تنوري زمون قبرونه به داسې وي مونږ به ناست یو او غوښې به رانه پرې زمون قبر به د اور تنوري حدیث کې راغلی پیغمبر خوب لیدلی نن ستا په پاکستان کې 15 لکه فتنې دي یو فتنه پکې پرویزیان دي قرآن منم او حدیث نه منم دا پڑھے لکھے چې ځان ته وایي پڑھے لکھے په پاکستان کې لا پڑھے لکھے کم ځای دي شته پکې پاکستان پڑھے لکھے وګورئ تر اوسه یو مچ جوړ نه کو مچ دفتر تلار شي د رشوتونو په تمه چې کور ته راشي دونډونای لوبئ ښځې لوبئ پڑھے لکھے روسیان دي پڑھے لکھے امریکنیان دي پڑھے لکھے چینیان دي پڑھے لکھے پیرنګیان دي چې سپوږمۍ ته رسي او دا غځې کاڼي راوړي او تا ته نمایشونه کوي اسمان سره خبرې کوي پڑھے لکھے هغه خلق دی پڑھے لکھے هغه دي چې هغه میزایل یې جوړې کړي دي چې دې ځای نه 14,000 میله به واشنگټن پې وړي او 14,000 میله کې به پې ماسکو وي پڑھے لکھے دا دي ته پڑھے لکھے چېرته پاټ سره وغواړي د جاپان نه او دوی په کراچۍ کې ډیبریټیډ کې وایي دا پاکستان یې سمبل دی دا جیب پاکستان جوړ کړی پاکستان ته وایي خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره دوی ته ګوره او جیپونو جوړولو ته ګوره پڑھے لکھے هغه خلق دی چین تا نه وروسته آزاد شوی دی امریکا او روس ته یریږي پڑھے لکھے هغه دي 40 کاله وشو چې تا آزاد او 800 کرته ستا په سرحد بمباریانې وشوې بله ورځ یې درنه په پاړه چنار کې 15 فوجیان وژلي دي کړت کولی شي کړت په مالګو منډۍ کې بله ورځ بم خلاص شو 4 مړه 4 قریب الموت او 14 په هسپتال کې غوښې ورپورې نشي ته پړه لیکه بیا راشي اخبار کې فوټون پلانې وزیر صاحب راغی پوښتنه یې وکړه پولیس والا لرې منسټر صاحب راځي کتوله پولیس والا هلکه زه داسې ځم یم منسټر صاحب منسټر بچیا منسٹر صاحب راځي اوس زه مړ شم وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا ایسے چمر شم سبا کی گی دوستان با میں پولاؤن اخری اور لاس بوچت کی دعا برو کو خدای دے ہوگا زمر شم تا دی خدای کوران کی پاتا رکھائی چھ مانا رست بے بیا کے اور بل دے ستا پا سرحداتو باندے اور بل دے او دا اور یو دا زاخیل خان طول عمر دو کا شوے قوم یہ طول عمر اور انشاءاللہ بیا بدو کا کی بیا بدو طول عمر دو کا شوے قوم وقتی ستاسو دی کسو کے راتلمہ دا سر لارا کی اوبا دے گی ستا تاسو د علاقې ممبرانو بم درته ویلي وو که نه چې زه به ملک پیپر کم که زه ممبر شم زه به ملک پیپر کم ویل به یې درته که نه زه به دا ملک پیپر کم او لارې به درته د سرو درکړم اسخا اوبه اسخا نالې ملک نه ټیپر شو نه څه که څوک در کې صوبایي او مرکزي وزیران شوي هغوی به ویل چې زه به ملک پیپر کم زه به ملک پیپر کم حاجي بیا چېرته ستاسو تپوس کړی نو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا خلق براشی زما سلویختی بھئی اوری کی بور خوری او لاس بوچت کے ادا بھئی او بیا لاس غریب سڑے کا بیام سم دا سے لاس اوچت کی او دا غٹائٹ دی دا سلر دیتا گوری تاسو سپیرچی ای غریبان خدای و قرآنون والی تاسو چې دواله ورشي خان دعا به وکړو خوله م ورانه کې سترګې م ورانې کې اوښې م ځان له راولې داسې او هغه چېرته تېر وځي او راشي